شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زمان اسلام گرانو قدرمنو سامعینو حضراترونو ننے بیان دا شدت خوف من اللہ متعلق بیان چه نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و داغا مبارک یاران خلفاء راشدین و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین هغی د دومره قرب سره او د دومره لوړ مقامونو او شانونو سره هم د الٰه العالمین د خشیتنا جړاګانې بکولی جړل وی او جلاغ پاکانو نیکانو واقعات او قصص وورو عبرتان نو خپل حال بمونږ او تاسې بیا د هغې مقابله کې وګورو چې هغه پاکان چې مبشر بالجنه دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوي هغوی سره دومره غم دی ژړا ده نو زمونږ او ستاسې به هلته حال سوي د دومره ګناهونو سره سره زمون خندا څومره ده او زمون ژړا څومره ده. ژړا د خوف من الله د وجې نه هغه بهترین کار دی چې د حدیث مبارک مضمون دی چې د کم انسان باڼه د سترګو کنجونه او باڼه د کم انسان د الٰه العالمین په یره کې د ژړا د وجې نه لامده شول نو په دغه تمامه تنه باندې د جهنم اور حرام دی. خو خوف من الله دا رقم ته ژړا چې یو غمګینه واقعه سړی واوري جهادي یا په مجاهدینو باندې چې کم حالات راغلي دي آیا د یو صحابهونه د یو صحابي مبارک د زندګۍ د مسکنت د فقر و غمگینه قصه هغم سړی ژړی خو نه هغه ژړا مراد د چې کومه ژړا د خشیت من الله د وجې نه وي د خوف من الله د وجې نه وي. مثلا کیدای شي د بدر غزوه د احد غزوه یا د صحابه کرامو د زندګۍ په تاریخ کې نور واقعات سړی ووري وژاړي دا یو ژړا ده دم اجر لري خو یو هغه ژړا ده چې هغه سړی ځان ته ناست وي یا مجلس کې ناست وي او دته قبر وریاد شي د قیامت او د حشر د میدان سختۍ وریاد شي دا الٰه العالمین دوړند حاضرېدلو ټیم ور یاد شي چې زما پیشي هغه ذات ته بکیږي زما باغل ته جواب سوي په دې تفکر او سوچ کې په د دومره یره راشي چې د سترګو نه اوښکې تللی شي. برابر خبره ده که مانځه کې دننه وي که د مانځه نه بهر وي نو دغه ژړا دا ډېره کمه ده. دا ژړا د ډېرو خاصو خلکو په نصیبه کېږي هر چاته نه وي نو دغه ژړا چې کله د انسان یو ویښته او باڼه ورباندې لون شي یعنې هم نه ساسي سترګې د ژړا نه ډکې شوي او باڼه پې لمدل شول نو د حدیث مبارک مضمون دی چې په دغه تمامه تنه باندې د جهنم اور حرام. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
د ډیرو بشارتونو سره سره چې دنیا کې د تور کولې شوی دی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مخک ورستو ټول خطیات تا الہ العالمین معاف کړي نو د معافی زیرم راغلی دی او دا غینه سوا ورځ د قیامت کې تمام انبیاء علیهم السلام باندې او پټولو خلکو باندې د شاهد جوړېدو بشارتونه هم ورکولې شوي دي وجئنا بك على هؤلاء شهیدا د هر امت په سر مونږ یو گواه جوړ کو پیغمبر د هغه امت علیه السلام وجئنا بك على هؤلاء شهیدا او یا محبوب علیک السلام مونږ راولو تا د پاسه د ټول انبیاو گواه نو دا شرف ده دی او یا مقام محمود باندې د بعثت او د ودرېدو بشارتونه ورته ورکړې شوي یا امت بارکی د دومره مغفرت زیری ورکړې شوي دي چې تا به مونږ پې خفه کوو نه ولسوف یعطیک ربک فترضا زر دی چې رب کریم به تا ته د امت دومره بخنه درکړي فترضا چې ته به پې راضي شي نو دومره بشارتونو سره سره هغه مبارک روایت د بخاری دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل ماتی اویل چه اقرأ علی راشا ماتا لک تلاوتو کا فقلت اقرأ علیک وعلیک انزل زب تاسو تا تلاوت کوم او حال دا چه نازل شوی پا تاسو بانده دی نو تاسو مونگ تا تلاوت کوئی مونگ سنگ تاسو تا تلاوتو کو محبوب ورتوائی انی احب و نسمعه من غیری زما دا ډیره خوښوي چې زه قرآن کریم د بل چا نه واورم بل یې وایي او زه ورته غوږ کېږدم قال فقرأت سورة النساء عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي ما سورة نساء تلاوت کړه د څلورمې سپارې اخري پاو کې شروع کېږي د شپږمې سپارې په اول پاو کې ختمېږي وایي ما سورة النساء شروع کړه حتی اذا بلغت ما چې دا تلاوت کولو نو یا اذا بلغت چې ورسېدم دی آیت تا فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا څنګه حال به پاغه ټیم کې چې د هر جماعت او امت نه مونږ یو یو گوارا پورته کوم هر ډلې او هر جماعت نه یو یو گوارا پورته کو وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او اے محبوب علیک السلام بیا راولو مونږ ته د پاسه د هغه ټولو گواہی کوونکو د پاسه گواه تا جوړ کوم اب څنګه حال وي محبوب توای اب څنګه حال وي چې د هر امت نه یو گواه را پورته کو هغه ټولو گواهانو د پاسه به تا گواه جوړ کو دا به څنګه حال وي نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم دی کریمه کې خپل شان ولید نو مبارک ته جړه ورله قال حسبک عبدالله ابن مسعود سے توي بس دے نور بند کا تلاوت فالتفت عبدالله ابن مسعود سے فرمائی چې ما ورته وکتل فاذا عیناه تذرفان سترګې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې وی ډکې د اوښ کو نه وی اوښ کې بادولي ژړلي نو مبارک د الہ العالمین د خشیت د وجنا د ورځ د قیامت هغه قصه په دې آیت کې بیانېږي چې هر جماعت نه به یو گواه مونږ جوړ کړو راولو
تا به د ټولو د پاسه ګواه ودرو، نو د مبارک پې وژړل. دارنګې علامه منذري رحمه الله په ترغیب و ترهیب کې دا واقعه ذکر کړې ده چې یوه ورځ نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک ته جبرائیل علیه السلام راغی او په ډېر ژړا باندې و، ډېر زیات جبرائیل علیه السلام ژړل. نو نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي تاسو فرشتگان خو معصومین یی، لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. فرشتي نافرمانی دا هغه کار نه کوي کوم باندې چې ماموري شوي، هغه کار کوي کوم باندې چې امر وته شوي. تاسو خو ګناه نه کوئ، پاک مخلوق یی، جهنم تاسو ته شته نه دی. اے جبرائیل علیہ السلام تاسو ولې ژاړئ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ورته وایي چې ما ته په دې باندې ژړا راځي چې الہ العالمین داسې یو ذات دی چې چاته په غضب باندې شي نو بیا د هغه ذات بدل کې بل څیز ته نه جوړ کړي. نه ګورې ابلیس لعین ته چې هغه هم د فرشتګانو نه یو لوی عابدو، خو چې الہ العالمین ورته د قهر او د غضب په نظر باندې وکتل، لاړو هغه نه پیری جوړ شه، ازلی بدبخته شه. زه په دې یریږم چې اوس خو مقرب یم، هسې نه چې داسې کار په ما باندې ونه شي زما دا ذات بل ذات توانه وړي. نو زما ژړا په دې باندې. نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم چې د جبرائیل علیہ السلام باغبا کې مقرب فرشتي جړه او خشیت ولیده، د مبارک ته هم جړه ورله. فما زالا یبکیان، حدیث مبارک مضمون او الفاظ دی چې دو په کمره کې ناستو، جبرائیل علیہ السلام هم جړل او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم جړل. دواړه په جړه باندې ډېره تیزه جړه، حتی کې چې هاتف نه आवाज ورته وش. هاتف اوسنۍ عربی کې ټلیفون تم هاتف وایي، خو اصل هاتف په معنا د غیبانه आवाज سره. ټلیفون کې هم څه شی نه आवाज سره اوري، نو د هاتف نه आवाज راغی نه د غایب نه आवाज راغی، سکونه आवाज کېده او داسې आवाज ورته وشو چې جبرائیل علیہ السلام او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه جړه بند کړي. زما په تقدیر کې د دې فیصله شوې ده چې تاسو دواړو ته کوم مقام مقرر کړی شوی دی، هغې نه تاسو دواړه خویږئ نه او مقه مقام کې به یې. نو بیا د دواړو پاکانو هغه جړه قلار شوه. مقصد مې دا دی چې هغوی د دومره پاکو ذواتو سره سره د رب کریم جل جلاله د خشیت د وجې نه ژړاګانې کړي دي. لسمه سپاره سوره توبه کې رب کریم فرمایي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. دې ته امر غایب ویل کېږي، دا د امر مخاطب نه معنن ډېر صریح او شدید وي. یو سړی چاته وایي چې هلکه ته داسې کار وکړه، یو سړی دی چې هغه خپل هغه نزدیک کس چې ډېر ورته ګران دی هغه ته مخامخ داسې نه وایي ته داسې وکړه، خو د هغه د وړاندې بل ته وایي ده ته پکار دي چې داسې یې کړي وي. نو که عقل په چا کې وي نو هغه چاته چې مخامخ ویلی مخاطب چې داسې وکړه، او هغه چاته چې بل ته یې ویلي او ده ته یې اورولي چې ده ته نه دي مناسب چې داسې وکړي، پکار داره چې داسې عمل وکړي. نو که د مشر سړي کې عقل وي او خپل شان پیژني نو دی به د مخاطب د امر نه د غایب د امر ډېر قدر وساتي. نو د انسانان په تمام مخلوق کې الہ العالمین ته مقرب دی، بیا چې دی کې چا ایمان راوړی وي دا ورته ګران دي. نو دوی ته داسې الفاظو نه ویل چې ابکو تاسو وژاړئ، ابکو وژاړ، داسې نه وایي.
سورتوي فليبكوا وليضحكوا قليلا. محبوب دا استاد امت ته پکار دي چې دی خنداګانې ډېرې لګي وکي. وليبكوا كثيرا، او دوی ته داسې پکار دي چې دی ژړا ډېره زیاته وکي. نو ګوره دا د قدر په نظر دی ته وکتل، ادي داسې مخاطبم نکړل، بلکې محبوب ته وی چې دوی ته مناسبه داده چې ژړا یې ډېره یو خندا یې ډېره کمه وي. نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د آیت د ترجمه موافق په یو مضمون کې فرمایي لو تعلمون ما اعلمو، اے صحابه کرامو کتا سو دومره پوهې ده څومره چې زه پوهېږم. تاسو اسی اورئ چې د قبر عذاب دی، د حشر د میدان حالات دي، جهنم عذابونه دي، اورئ. خو علم یقین خو مو پی راغله دی، خو عین الیقین پسترګو مو نه دی لیدلی، حق الیقین خپل نه ورغلی. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه په جنت او په جهنم باندې داسې علم او چې هغه درجه د حق الیقین کیو، ځکه خپل جنت ته تلو د معراج په شپه باندې، او موږ د بل نه اورېدلې دي چې شته. نو دا ډېر فرق لري په یقین کې، دا ډېر فرق لري. درې یقین دي، یو یقین ته علم یقین وایي، بل ته عین الیقین وایي، بل ته حق الیقین وایي. وضاحت د پاره مثال داسې جوړیږي لکه موږ او تاسو وایو چې دا اور سوځول کوي، په دې زموږ علم دی. او کچرته زموږ د وړاندې یو سړی اور وسوځو چغې مو واورېدې، نو دا عین الیقین. نو چې زمونږ د مخه کې څوک سوځېدلی لا نه دی، هوسې وایو چې اور سوځول کوي، نو د دې یقین او د هغې یقین ډېر فرق شو. او چې بیا خپله دې ګوتې ته د اور ته ګوته نږدې کړو مونږ پې وسوځېږو، نو دې ته بیا حق الیقین درجه ده. نو انبیا علیهم السلام هم ایمان په جنت او جهنم او پل صراط او په دې لري او یقین لري، مونږ هم پې یقین لرو. خو زمونږ او ستاسو دا یقین علم یقین دی، علم پې راغلی دی چا راته ویلي چې داسې دي. او د انبیاء علیهم السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان او یقین پاغه هغه په درجه د عین الیقین نه بلکې حق الیقین کې پسترګو یې لیدلی، او د هغې سره جنت تخپله دننه شوی هم دی، نو درجه د حق الیقین کې دی. اوس موږ وایو جنت شته، خو په کومه ورځ چې الہ العالمین احسان وشي او موږ او تاسو جنت ته دننه شو، نو هغه یقین او اوسني یقین کې به څومره فرق وي. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اوس نه داسې یقین. ناغه مبارک فرمایي لو تعلمون ما اعلمو، صحابه کرامو کتا سو دومره پوهې ده څومره چې زه پوهېږم. لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، جړا به مو ډېره زیاته کړې وه، خندا به مو ډېره لږه کړې وه. ولې دا خبره الټه ده چې خندا مو زیاته ده او جړا مو کمه ده؟ نو لویه وجه دا ده چې تاسو پوهېږئ په هغه څه نه څومره چې زه پوهېږم. لو تعلمون ما علمو، طالبان علما په دې پوهېږي دا لو راځي انتفاع د ثاني د وجه د انتفاع د اول. نو دا ستاسو ژړا په کار ده چې ډېره وې خندا مو لږه وې، خو چې ژړا مو کمه ده او خندا مو ډېره ده انتفاع د ثاني ولې راغلی؟ ځکه لو تعلمون تاسو دومره علم نه لرئ څومره چې زه لرم. نو د محبوب علم هغه اشیاء متعلق لفظ د علم وای چې د سترګو نه غایب دي، جنت دی جهنم دی، خو محبوب وای پاغي باندې زما سره ډېر علم دی، ستاسو نشته. پیغمبر او دا شان صحابه کرام پاکان او نیکان هغه هم د الٰه العالمین د خشیت د وجنه جړاګانی کړي دي. د صحابه کرامو په حالاتو کې راځي، دا روایت هم د بیهقی دی، د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره او علامه منذری هم ترغیب او ترهیب کې ذکر کړی دی. ابو هريره سے بوای چې لما نزلت اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، دا آیت چې کله نازل شو اف من هذا الحديث تعجبون، قران کریم ته اشاره ده. آیا دغه خبره چې قران کریم دې د دینه تاسو تعجب کوئ؟
وتضحكون او خنداګانی کوي ولا تبكون او نجاړي. الہ العالمین فرمای تاسو کلام نه تعجب کوي، خندا ډیره کوي، جاړی نه. چې کله دا آیت نازل شه بکا اصحاب الصفه حتى جرت دموعهم على خدودهم. اصحاب الصفه د مدینه منورې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مدرسې طالبان. تاریخونه لیکي چې داغه تعداد بسلور سو پورې وو، کله کم کله زیات. غزوات او جهادونو ته بتلل، خو هغه 400 طالبان به دغه ځای کې وو. کما صفه چې حاجیان صاحبان اوسم ورځي یو 2 رکعاته د برکت منظم التکی. اگر که بعضی کم فهم خلق دغه ځای کې 2 رکعاته منځ کولو ته هم ناروا وي، او دا د دې کم فهمی ده. نیکان اشخاص چې په کم ځای کې ناس وي او یا کم ځای کې هغه دفن وي، نو په هغه ځای کې د برکت د پاره 2 رکعاته منځ کول چې کم دی، دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپله طریقه وه. صحیح ابن حبان د حدیثو کتاب دی، د معراج واقعه بیانوي. نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم وایي چې زه معراج کې تلم، یو ځای کې ما ته جبرائیل علیه السلام وویل چې انزل ذلك قبر اخيك موسى عليه السلام فصلي ركعتين، فنزلت فصليت ركعتين. ما ته جبرائیل علیہ السلام ویل د براق نه کوشه دغه چخکاریږي دا ستاسو د ورور موسی علیہ السلام قبر دی، فصلي ركعتين دلته 2 رکعاته منځ وکړه. دی فنزلت کوشم فصليت ركعتين، ما 2 رکعاته منځ دلته وکړه. وای بیا روان شوم، بیا را توای چې انزل ذالک قبر ابیک ابراهیم علیه السلام، کوشا دا چخکاریږي دا استاد نیکو ابراهیم علیه السلام قبر دی، فصلی رکعتین 2 رکعاته منځ دلته وکړه. قال فنزلت فصلیت رکعتین، محبوب وای کوشم 2 رکعاته منځ دلته وکړه. نو د نیکانو مواضع چې کوم ځایونو کې هغه دفن وی مسجد له بنګرځي داغي په اړخ کې فقهای کرام وایي چې خطر قداره چې هغه ستا مخه ترا نشي، هغه قبر د مخه ترا نشي، دا بهترینه خبره ده. باقی دا انسان د نیت پورې تړلې خبرې دي چې دا ظاهرا هم مسجد له جوړ نشي. هغه فقهای کرام احتیاط کړی دی. اوس مثلا لاټیان دی، لاټین رڼا کوي، شمع ده. زمون فقهای کرام وایي چې کله منځ کې نو لاټین او شمع مخې ته مګ ده، دا یو اړخ کې کېږي، مخې ته شمع کې خودل وی مکروه دي. نو دا څه شرک خو نه راځي او نه دا خلک دی اور ته منځ کوي. خو څه قوم په دنیا کې شته دی چې هغوی دی اور ته منځونه سجدي ورته لګوي. نو اسې نه چې یو غیر دینه په دې لار تیریږي خوشحال نشي چې وګوره د مسلمانانو هم دا د اور ته سجده ولګول. نه چې هغوی دا وهم و فکر ونه کړي نو مسلمان دی داسې کار نه کوي چې د هغوی مشابهت را نشي. نو دا شان اهل کتاب یهود نصارا هغوی به د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې لګولي، تعظیماً به هغوی ته سجدې لګولي. نو ځکه فقهای کرام زمونږ وایي یا حدیث مبارک کې راځي لا تصلوا الی القبور، د قبرونو په طرف مونږ مه کوئ. د هغې دغه وجه ده چې یهود نصارا په دې خوشحالیږي. تاسو ته د یهودو نصاراو مخالفت پکار دی چې په کوم کار هغوی خفه کېږي نو مؤمن ته هغه کار کول پکار وي. دی باندې څوک مشرک کېږي بیا نه که داسې کار چا وکړو نو ګنې مشرک شه. نه، شرک څه لویه خبره ده، د انسان د عقیدې پورې تعلق لري، د ظاهري عمل پورې تعلق خو نه وي. نو دغه صفي صاحبان طالبان چې وو دوی چې د کریمه واورېده نو بکا اصحاب الصفه ابو هريره صاحب وایي اصحاب الصفه او طالبان وجړل حتی جرت دموعهم على خدودهم، د دې اوخ کې د دې په ګریوانونو مخونو باندې او بيدي
فلما سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم حسهم بكى معهم فبكينا ببكائه. ابو هريره سے بوای چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اصحاب صفه جړه اوریدا نو د مبارک ته هم جړه ورلا دمو جړل. کم صحابه کرام چې دلته نور ناس تو اغي لا نه جړل اغي چې د محبوب جړه تو کتل فبكينا ببكائه. د نبی نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. پر لهم نبی علیہ السلام فرمایل چا چې د الٰه العالمین د یری نه جړلی وي هغه سړی جنت ته نشیت او جهنم ته بنزي، او جنت ته نشیت له هغه سړی مصر علی الذنوب چې همیش د پاره علی معصیه په یو ګناه باندې اختوي. یو انسان دې ګناه ته وشو توبه وستا بخنه بوشي، یو انسان دې په طریقې دایمي استمراری باندې یو عمل شروع کړی دی او مغه کار دی، دا انسان جنت ته نشیت له. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم بیو فرمایل اے صحابه کرامو اے زما امتیانو کتا سو چرته ګناه نه کوله باری تعالی به یو قوم بل را لګلې وي هغه به ګناهونه کوله فیغفر لهم هغه ته به بخنی ملاوي دي. ان دې دا مقصد نه چې د الٰه العالمین ګناه خو خدانا او الٰه العالمین د ګناه نه بعد کې استغفار ډېر خوښ دی او واپس چې دا بخنه ورته کوي دا ډېر خوښ دی. دا شان روایت د بهقی دی او د ابو نعیم دی الاصبهانی دا انس رضی الله تعالی عنہ پر روایت سره تلا رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الايه وقودها الناس والحجاره. نبی علیہ السلام یو ځل تلاوت کولو دا اولی سفاری سوره بقره د آیت ولسته چې وقودها الناس والحجاره د جهنم خشاک انسانان او کانی دي. نو نبی علیہ السلام فرمایل اوقد علیها الفعام حتى احمرت والفعام حتى ابيضت والفعام حتى اسودت فهي سوداء مظلمه. وی فرمایل هغه اور د جهنم داسې اور دی چې د هغې په ګرمولو باندې 3000 کاله تیر شوي دي. 1000 کاله په هغې باندې اور بل کړی شه حتی احمرت تک سور شو، 1000 کاله بیا په اور بل کړی شه حتی ابیضت تک سپین شو، 1000 کاله بیا اور په بل شنو حتی اسودت تک تور شو. فهي سوداء مظلمه اوس تک تور دی تیاره ده ورکې لا یطفأ لهیبها د هغې لمبي چې کوم دی مړې کېږي نه په طریقې دایمي باندې وي. قال وبين يدي رسول الله رجل اسود فهتف بالبكاء. کله چې نبی علیہ السلام دا حدیث مبارک بیان ک د جهنم د اور سختي بیان کړي د نبی علیہ السلام د وړاندې یو صحابي مبارک ناستو رجل اسود راوی نوم نه خسته او جهالت په صحابت سره مضر نوي. یو چا ویل چې یو صحابي وی فلانی صحابي دا سکار کړو کای نوم واخلم خدا او کای نوم وانخلم خدا ځکه چې صحابه کرام ټول پاکان لکه نور خلکو کې څوک وای چې یو سړی نو دا شوبه ده بیا چې دا سړی بلا څوک خو کله صحابه کرامو پشان کې یو بل وای چې صحابو کې رجلن یو سړی نو بس کنو می واخل خدا کې وانخل جهالت په صحابه سره مضر نوي. نو وای چې د نبی علیہ السلام د وړاندې رجل اسود یو تور سړی ناستو فهتف بالبكاء په جړا باندې د خلینې وچغه پورته شو. فنزل علی جبريل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وای من هاذا الباقی بین یدیک محبوب دا استاسو د وړاندې دا جړدون کې سړی څوک دی؟ محبوب ورته وای شخص اور خو چې دغه تور صحابي د رنگ نه تور ما د جهنم د اور قصه وکړو د چغه والا
قال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي الا كثرت ضحكها في الجنة. الہ العالمین رولی گلم او دایره تویل چې زما د پخپل عزت باندې قسم وی، زما د پخپل جلال قسم وی، زما د پخپل لوی عرش او لوی شان قسم وی، لا تبکی عین عبد فی الدنیا من مخافتی، زما د يرنه په دنیا کې د یو چا سترګه ونه جاړي که یو جړل الا کثرت ضحکها فی الجنه، نو د هغې په بدل کې و په جنت کې دغه سترګه او دغه خوله بیا خندا ډېره زیاته کوي. یعنی د جنت زیری ورته ورکه د هغې په بدل کې. دا شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، صدیق سے مبارک جڑا خود دومره زیات ہوا چې هغه بارکی داسې روایات هم راځي که څوک دنیا کې یو مړی لیدل غواړي چې یو مړی وي او مزل کوي، نو هغه د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تنی ته وګوري. دا خوف متعلق چې بل بیان کیږي دا بکا من خشیت الله او خوف من خشیت الله مستقل بیان را روان دی. هغې کې به د صدیق صاحب هغه حالات چې هغه مبارک د الہ العالمین د یرنه کم الفاظ د خولې نه وتلي. گیا یو اوښ خوړه، هغې گیا ته هم داسې نسبت کړی په جړا کې ویلي دي چې لیت کنت حشیشه یا وددت کنت حشیشه، ډیره مې خوښه دا ده کاش کې زه گیا وې چې نن یو اوښ خوړلی وې. چنچڼي دو چنچڼو خپلو کې لوبې او مستی کوله، هغې ته هم نسبت کړی وددت کنت عصفوره یا لیت کنت عصفوره، کاش کې ابو بکر صدیق نه وی و چنچڼه وی چې بیغمه په خپلو کې لوبې کولې. لیت امی لم تلدنی، دا الفاظم ته ثابت دی، کاش ابو بکر صدیق خپل مور زیږولی نه وی. لیت اموت صغیرا، کاش که بیا د مور نه پیدا وی چې یو ماشوم مړ شوی وی غټ شوی نه وی. سره د دینا چې په عشره مبشره کې د مبارک ته د جنتی زیری ورکول شوی. محبوب علیہ السلام یو باغ تراغی، باغبان دروازه د باغ تړلی وه، دروازه اوټه کوله، کوله وکړه، وی راځئ نفس او جان می درنه قربان شه، راځئ. چې کله دنه محبوب علیہ السلام لاړه، روایت مسانیدو ذکر کړی دی، ترمذی شریف هم راخسته دی، وای چې کله دنه لاړو دلته یو کوی و، په هغه کوی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل خپې کوزي کړي، په غاړه باندې کېناسته. ممکن چې د ګرمۍ شپې به وي او دغه دینو یخ وي، دلته کېناسته، یا به نور مفاد او مقاصد پدې کې وو. باغبان ته وایي دروازه بند نه کړه، زما د اجازت نه بغیر چاته مه کولاوه. خپې لندې کوی کې واچولې او په غاړه ورته محبوب کېناسته، دروازه وټکېده. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راغی، باغبان ورته وی څوک یې؟ ابو بکر صدیق یم. نبی علیہ السلام ته ابو بکر صدیق صاحب د اجازت دی چې را پرېږدم؟ وی او د جنت زیری ورکه نو را پرېږد. نو دروازه یې کوله وکړه او د جنت زیری د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د زبان نه ورته وکړه او بیا را پرېښوده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ښې اړخ وښوده چې دلته کښېنه او خپې لاندې کوی کې واچه. نو کوی کې هغه هم خپې واچولې او د نبی علیہ السلام په ښې اړخ کې کېناست. دروازه بند ده، نو بیا دروازه وټکېده. وی څوک دی؟ وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. وی ده ته هم د جنت زیری ورکه، ورته وایه راځه. هغه ته هم د جنت زیری میلاو شو، دننه راغی، هغه یې چپ اړخ کې کېنه او خپې کوی کې ځوړندې کړې، په غاړه کېناست. عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ راغی، باغبان وی کې اجازت یو عثمان صاحب دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم نا قربان هغه ورته وایي چې دتم
د جنت بشره بالجنت علی مصیبت تصیبه د جنت زیر ورته ورکا خو په هغه تکلیف باندې چې د مرګ په ټیم کې به په درازي. دا ډېره رستو قصه وا، دا د حیات دور دی. بیا دا صد پاسه 2 کاله د صدیق سے دور خلافه ده، صد پاسه 10 کاله چې کم دی بیا د عمر سے بیا 10 کاله دور خلافه ده، بیا غین بعد څه ډیر کلونه د عثمان سے دور خلافه ده. نو دا دومره وخت بعد قصه ورتوي زیر د جنت ورکا خو علی مصیبت تصیبه عند الموت د مرګ په ټیم کې بدتا یو تکلیف رسیږي. نو کم تکلیفو چې په دارالخلافه د مدینه منورې کې 3 ورځې اوبه ور باندې بندې وي، روټۍ ور باندې بند وه، 3 ورځې بعد په دیوال څوک ور واوښتل ظالمان او د قرآن کریم په تلاوت باندې ناس او د اولی سپارې سورې بقرې تلاوت یې کو چې د شا د خوانو د توري گزار په باندې وشه او د دغه وینه چې پریوته. نو د کلام شریف د اولی سپارې د آخري صفحې آخری رکو آخری آیت کې دای کریمه په باندې رنگین شاه چې فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خطاب خو نبی علیہ السلام ته دی، زرد تا تبا د دې کافرانو نه الہ العالمین کافی شي، ستا کافی الہ العالمین دی په مقابله د کافرانو کې. لیکن علماوی چې په دغه ټیم کې د قران کریم په تلاوت لګیا عثمان صاحب دی او دا وینه د په دغه ټکی تویږي او دا پکې رنگیږي، نو د دینه دا فال اخلي چې دی وخت کې دا خطاب دته هم دی چې عثمان صاحب ستاسو د دشمنانو په مقابل کې ستاسو پر الہ العالمین کافی دی. نو مقصد می دا دی چې مبشر بالجنه دی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه مبارکان هم جاړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه پشان کې دارازي چې ابي عبید د حسن بصری رحمه الله نه نقل کې غوای قرأ عمر بن الخطاب عمر فاروق سے بیوزل تلاوت کو ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع یقینا رب کریم عذاب خامہ خواقی کی دن کے دل رس دافع نشتا. فربا منها ربوا عید منها 20 یوما د مبارک دم رو جڑل د دې کریمه په تلاوت باندې عمر فاروق سے دم رو جڑل چې د سترګ یو مخ د ډېر جړانو پړسیدا. ربا منها ربوا نو ربا بما من فزع د یری او د خوف د وجنا د وجود پړسیدا. سترګې چې وجاړي نو داسې به و پړسیږي، مخې مو سو پړسیدا او بیا پکور کې بیمار پروت او عید منها 20 یوما 20 ورځې خلک بیمار پرسي تراتل چې عمر فاروق سے بیمار دی. نور بیماری نه وا، فقط د قران کریم دغه سخت آیت چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع لستلو او داغینه دومره جړلیو چې داسې حال پر راغلی. دارنګي عبد الله ابن شداد ابن الهادوی سمعت النشيج عمر وانا في اخر الصفوف في صلاة الصبح واقرأ سورة يوسف حتى بلغ انما اشكو بثي وحزني الى الله. یوزل عمر فاروق سے پس مسجد نبوی شریف کی پمانزه ولاړم راوی وای ویزه په آخر صف کې هم او په آخر صف کې د عمر فاروق سے د جړه چغې ماوردی او سورۃ یوسف کې د دې آیه کریمه تلاوت کو چې انما اشکو بثي وحزني الى الله. او دارنګي هشام د ابن حسن روایت کی روایت امام ابو نعیم په حلیه کې ذکر کړل كان عمر يمر بالآية فتخنقه يا فتخنقه فيبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبون مريضا. عمر فاروق سے بچی کلا آیت لستا نو د جړه د وجنه به ستونه بند شو نو بیا به ډیر زیاتو جړل
یو ورځ وی دومره وجړل حتی یسقط پریوته نو جړه د وجنا په منځ کې یا منځنه بهر د قران کریم په لستو جړل او بیا پریوتل دا شیطانی عمل نشي کېږي. عمر فاروق صاحب سره شیطان نو یو کوسبانی محبوب را روانو وړي جنکی وی تمبلی و د محبوب اخلاق داسیو چې هغه کسانو ور سره ډیره مینه کول باوی بیام تمبلوهی د عربی سندره ور سره وای حادثه سندره خو نه وی هغه سندري څه شي وی بلکې هغه په حقیقت کې ناتخوانی و د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفاتونه به کول ندی کی صدیق اکبر سے براغ بیا مغی خپل هغه تمبل بند نک اچ عمر سے براغ کارشنو هغه زر زر ځانونه پټ کړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمر سے توای پکمه کوسه چې ته تیریږي پاو کوسه باندې هم شیطان نزي. هغه شان خاوند چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شان متعلق وای لو کان بعد نبی ثان لکان عمر زمانہ بعد بل پیغمبر ناراضی کرات لین هغه عمر فاروق سے او وای چې د هر پیغمبر په امت کې د فراست خاوند پیدا کیږي. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله د مؤمن د فراست نو یریږي دا د الٰه العالمین په نور لیدل کوي. سړی ته چې وګوري وته پته لګي نو وای چې هر امت او هر پیغمبر په امت کې فراست ولوي لو کان فی امتی فهو عمر نو که زما په امت کې وینا به عمر فاروق سے وی او یقینا د فراست خاوندو کوم چې د مشکات صحیح حدیث کې راځي چې د جمعې په تقریر د خطبې په درمیان کې ساریه په کومه دنیا کې ولیده نهاون نوم مقام 2 میاشتې فاصله لري او هغه باندې کافرانو حمله او د یاسار تل جبل आवाज دي جن وته کړو. دا فراست د فراست مختلف اړخونه وي کشف هم دا غینه یو حصہ ګرځيږي. نو د مبارک داسي تلاوت کو به وجړل تر دې چې پریوتا سمایل زمو بیته به بکور کیو حتی یعاد خلقو به بیمار پرسی کولا یحسبونه مریضا خلقو به ګمان د بیمار پې کېده خو هغه به نور بیمار نه و. د یو آیت د لستو د وجې نه به په ده باندې داسې حال راغلی و. دا شان د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ حالاتو کې دا راځي کم چې روایت ترمذی ذکر کړی دی او حسن هم ورته ویلی دی. د هانی مولا عثمان ابن عفان پر روایت باندې چې کان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته دی بچراغ قبر سبا چودری دا دومره به وجړل چې د ګیره مبارکه بلمده شو. چا ورته ویل جنت او جهنم درته یاد کړي شي ته نه جاړي او چې کله قبر څوک یاد کی فتب کی جاړي ته فقال اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوریدلی دی ویل به چې القبر اول منزل من منازل الاخره د اخرت د منزلونو نه اول منزل هغه قبر دی. فإن جاء منه فما بعد يسر منه چې کله د قبر د سختۍ نه انسان خلاص شي نو رستو بیا آسانه ده اکدی کی گیر راشي نو رستم سخت ده. وإن لم ينجو فما بعد اشد کله دین اخلاص نشي نو رستو بیا ډیر شدید تر حالات را روان دي. دا صحابه کرام دي ادي مبارکان باندې دا حالات راځي. امام ابو نعیم په حلیه کې د قاسم بن ابي برزه پر روایت باندې ذکر کوي چې حدثني من سمع ابن عمر هغه چاره ته دا روایت بیان کړي چې هغه عبد الله ابن عمر سره خپل سما کړی و. قرأ ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل تلاوت کولو او ويل للمطففين تورسید. مطففین څوک دي
اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. د جهنم شدید کنده یا شدت عذاب دی د متوففینو د پاره. وای چې متوففین څوک دي؟ اذا اكتالوا على الناس يستوفون، کله چې د بل چانا پیمانی اخلی او یا تلل کوي نو پورا پورا اخلی. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، کله چې بل ته تلی وزن کوي نو به کمواله کوي، پسیر باندې واخلی او به خرص په سبانه کی په کیلو باندې. د دې په درمیان کې سنور منافع هم ځان ته وساتي. دا متوففین دي. خواله چې دا علاقی د رواج مخالفت پکې وي چې شوبه د دوکي وي، دوکه ورکیو کی نو دی د پر هلاکت دی. نرستو دی صورت کې راځي چې یوم یقوم الناس لرب العالمین، په هغه ورځ باندې چې دا ټول خلق به رب العالمین ته ودرېږي. دې ته چې عبد الله ابن عمر سے ورسېدا قال فبكان ويجلل حتى خر، تر دې چې پرې واته. نو عبد الله ابن عمر سے د تلاوت په ټیم کې داسې حال په باندې راځي چې مبارک پریوزی او خپل نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم د مانزه په حالاتو کې پر روایت د ابو داود شریف باندې دوا عجیب روایت راځي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي جوفه عزيز كعزيز الرحى، وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي جوفه عزيز كعزيز المرجل اي من شدة البكاء. کله به چې محبوب منځ کو ددا پسینه کې به یو روایت کې راځي د جوش وهلي دیګ په شان ته خټا سازوا سینه کې پیدا سه حال. ادویم روایت کې راځي چې کان فی جوفی عزیز کعزیز الرحا، ددا او کعزیز المرجل راځي ددا پسینه کې به داسی آواز جوړو لکه آواز د جرند د پل. نو د مانزه حال د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل داسي وو من شدت البکا، ډیره جړا بوا او داغین غیر هغه پرتاو د انوارو په د باندې داسي وو چې داغي تشبیه د جوش وهلي دیګ سره ورکول کېږي. سینه به داسي خټېدا د حرارت د هغه فیوز او انوارونه چې د الٰه العالمین د طرف ناراضی انما انا قاسم والله يعطي. محبوب وای زوی شون کې ما الٰه العالمین ورکون کې ذات دی ورکی. نو دا علم کده ظاهر دی او کده باطن دی او انوار دی او رحمتونه دی، نو دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې نازلیږي او به هغه په دې عالم باندې داغي طرف نه تقسیمیږي. نو ورکون کې ذات او معطی ذات الٰه العالمین او قاسم داغي چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عبد الله ابن عمر صاحب د دومره لوی شان سره هم هغه باندې دا حال راځي. دا شان یو ځل بل د مبارک نافع صاحب وایي چې د تلاوت کولو دی آیت تراغ لم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. مومنانو ته دا ټیم را قریب شوی نه دی چې د دې زړونه د الٰه العالمین ذکر ته ویریږي. نو بکاوی جړل تر دې چې دا جړه په دومره غالب شوه چې نور مخکې لاړ نشه او چپ شو. او عبید ابن عمر وایي چې ابن عمر صاحب سره مخلکو ته بعض قصص بیانول تقریری کو او چې ما وکتل ابن عمر صاحب ته فیضا عیناه طهرقان، سترګو مبارکونه وخ کې روانې وي جړلې. او نو دا صحابه کرام دي د دین سوا نور عبد الله ابن عباس صاحب، عبادة ابن الصامت، عبد الله ابن عمر، خپل ابو هريره رضی الله تعالی عنهم، دا ټول چې په دې باندې داسې حالات براتلل چې هغه د جړابو.
نو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. الہ العالمین فرمایي د خلکو ته داسې پکار دی چې دوی ژړا ډېره زیاته وکړي او خندا کمه وکړي. زمونږ او ستاسو خندا زیاته ده او ژړا مو کمه ده. بالکل د دې آیت مخالف راغلی یو. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل وبکو خلکو وژاړئ فإن لم تبکو فتباکو. که ژړا درته نه درځي نو ځان په زوره ژړغونې کوي. دا خپل حال زوره باندې ژړا ته جوړ کوي. خاصتا منځ کې اخص الخصوص بیا په سجده کې ځان ژړغونې کول پکار دی او داسې حال په ځان راوستل پکار دی چې سړی بیا خپله ژړا راځي. خو چې انسان کله تصور د ژړا وکړي نو ژړا هغه بیا یو عطا وي یو رحمت وي. او چې کله رحمت متوجه شي انسان ته نو سترګې اوښکې تلی. ژړا د شفقت او د رحمت نه وي چې د چا زړه ډېر سخت وي هغه نه ژاړي. داسې عام مړو کې هم نه ژاړي. او چې کوم سړی رحیم وي نرمدلی وي نو هغه په معمولي خبرو کې هم هغه ته ژړا ډېره ورځي. نو چې کله انسان وغواړي دا چې ما ته د ژړا راشي نو رحمت متوجه کېږي. چې انسان باندې رحمت وورېده خپله سترګې اوښکې تلی. او ګټه یې څه شی ده؟ لمن خاف مقام ربه جنتان. د الہ العالمین د مخامخ درېدو نه چې څوک ویرېدل دته دوه جنته خصوصي ملاویږي. او د حدیث مبارک مضمون نه مخکې مکرر بیان شه چې کم باڼه د الہ العالمین په یره کې او خشیت کې په ژړا باندې لامده شول په دغه تمامه تنه باندې د جهنم اور حرام دی. درود شریف په شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. شوق باني درود شريف وي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. دا عاشوري لسمه د ورځ چې کومه روژه ده دا به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ډېر تاکید باندې نیوه. د هغې نه یو روژه مخکې یو روژه رستو ارمان یې کړی و که را روان کال ومنو زه به هغه م ورسره یو ځای کړم خو بیا مبارک دنیا نه لاړو. نو درې روژې نهمه لسمه یولسمه دا یو پکې فعلي سنت او دا دوه حبي سنت یعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته محبوب عمل. نو که وس مو کېږي نهمه د دې میاشتې یولسمه دغه روژې ونیسئ. په دې سره د یو کال ګناهونه رژیږي. لوی اجر ثواب په دې باندې انسان ته ملایږي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. دعا وغواړئ. مخکې زمونږ حاجي صاحب محمد اکبر حاجي صاحب وفات شوي اوس هم یو حاجي صاحب وفات دی. نن د مغفرت دعا ورته وغواړئ. الہ العالمین دی مغفور کی او که مغفور او مرحوم وي رب کریم دی درجات بلند کی. پسماندگانو ته دی رب کریم صبر جمیل نصیب کی. څومره حضرات ورونه چې دلته ناست دی الہ العالمین دی په موږ ټولو کې خشیت پیدا کی. رب کریم دی زمونږه سترګو نه د الہ العالمین په یره کې اوښکې وبهیي. الہ العالمین دی د خپل رحم پیرزو په موږ تاسې باندې وکړي. الہ زمونږ مشران هم نیکان کې زمونږ کشران نیکان کې زمون خاندان بچیان بیبیان نیکانې کې. څو ګناهونه چې زمونږ نه شوي دي غټ دي واړه دي پټ دي ښکاره دي قصدن عمدن سهوا نسیانا. الہ العالمین خاص ټیم دی د جمعې ورځ ده په دې پاک ذکر راغونډ یو په شریکه مو لاسونه پورته کړي دي. زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك. دا کلی کیسټ او همداشان نور کیسټونه د جید علماء تقریرونه تلاوتونه نعتونه او انقلابی جهادي ترانې نظمونه بطافته په دې پته ملوي پته یاد لرئ. سنت والجماعت کیسټ مرکز پشت قصه خوانی بازار پېښور ښار. یا محبوبا زار زار ماتا د تمام جهان خپلې ماتا د تمام جهان خپلې او طه یاسین باندې الله خپل ستایلې. یا محبوبا زار زار یا محبوبا زار زار
د تمام جهان ښکلې ماته د تمام جهان ښکلې کله چې راغلې د دنیا ته رڼا خورا شول هر خواته او کله چې راغلې دنیا ته رڼا خورا شول هر خواته رڼا خورا شول هر خواته د عبدالله بکور یو ستوري ځلېدلې یا محبوبه زار زار یا محبوبه زار زار ماته د تمام جهان ښکلې ماته د تمام جهان ښکلې او د عبدالله بکور یو ستوري ځلېدلې یا محبوبه زار زار یا محبوبه زار زار ماته د تمام جهان ښکلې ماته د تمام جهان ښکلې یاسین باندې الله خپل ستایلی یا محبوبه زار زار یا محبوبه زار زار ماته د تمام جهان ښکلې ماته د تمام جهان ښکلې بیماری